سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې د موبایل بیټري د خرابوالي، پړسوب او شټۍ څخه وساتو. ډېر دوستان دا مشکل لري چې زما د موبایل بیټرۍ ډېره ژر خرابه شي یا وپړسېږي یا شارټ شي، که نه، چې د هغې لامل څه کیدای شي او څه علاج یې څنګه دغه مشکل حل کړو. دا مشکل لري چې اکثره وخت کې موږ او تاسو موبایلونه چارج ته کېږدو، هغه چارج کافي کېږدو چې 100% ته ورسېږي. دا مطلب شو چې د بیټرۍ ډاکه شوه. نو کله چې د 100% نه چارج ووړي، نو هغې نه وروسته خامخا بیټرۍ یا به پړسېږي او یا به خرابېږي او یا به شارټ کېږي. نو په دې خاطر ډېر وخت پورې تاسو بیټرۍ په چارج کې موبایل په چارج کې مه پرېږدئ. یعنې چې بیټرۍ موبایل ډاک شولو، یعنې ورته چارج نه لرې کړئ. خو بیا مشکل دا دی چې تاسو څه پته لګېږي چې زما موبایل 100% پوره شوی دی، ډاک دی او که نه یې ډاک، که نه. یا بعضې وخت موبایل ډاک وي، ته ته پته لګېدلی وي، ته پکې هېر شوی وي. د دې لپاره یو سافټویر دی بیټري چارجینګ په نوم سره، چې دغه سافټویر به ورته انسټال کړئ. د دې انسټالېدلو سره به تاسو ته کله چې بیټرۍ 100% ته ورسېده، ډاکه شوه، نو تاسو به یو قسم اواز کوي او یو قسم خبرداری به درکوي چې ستاسو بیټرۍ ډکه ده، نور یې چارج څخه لرې کړئ. هغه سافټویر به پلی سټور څخه ترلاسه کړئ. زه په پلی سټور باندې کلیک کوم، بیا راځم دلته هغه سافټویر نوم ورته لیکم، صرف ورته ولیکئ بیټري چارجینګ. اوس به سرچ باندې کلیک وکړئ. هغې نه بعد فول بیټري چارجینګ باندې به کلیک وکړئ، بیا به یې انسټال کړئ. لږ ورته انتظار شئ. سافټویر انسټال شولو، فول بیټري چارج الرم. اوس دې ځای کې نه اوپن کولی شئ، که دې ځای نه اوپن کوئ هغه خبره ده، که دې نه ووځئ. مثال د کوم سافټویر انسټال دی، په ډیسکټاپ شته، په داخل سافټویر کې هم شته. د بیټري چارج باندې به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به دغه نوټیفیکیشن اوکې کړئ، بیا به راشئ انیبل الرم به کلیک وکړئ، یا ورته به کنټینیو کړئ. په دا ځای کې تاسو سیټینګونه راځي چې پرمیشن سیټ اپ دی، یو نوټیفیکیشن پرمیشن دی، د اوپن سیټینګز به کلیک وکړئ. بیا به هغې نه بعد راشئ دغه نوټیفیکیشن بلاک باندې به کلیک وکړئ، یعنې وروسته به الاو نوټیفیکیشنز باندې به کلیک وکړئ. بیا به ورته بیک شئ، بیا بیک شئ، یعنې وروسته به الرم پرمیشن به کلیک وکړئ، دې کې به اوپن سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به راشئ لاندې بیټري چارج الرم دا به آن کړئ، بیا به بیک شئ. هغې نه وروسته به کنسنټ منیج به کلیک وکړئ. بس اوس تاسو الرم آن شولو. کله چې تاسو ټلیفونه بیټرۍ ډکېده، په اتومات ډول به همدا قسم زنګ درته کوي، لکه پر یوې الرم کلیک وکړئ. کله چې بیټرۍ ډکه کړه، فول بیټري الرم ته کلیک وکړئ، بیا همدا قسم زنګ درته کوي چې تاسو بیټرۍ ډکه شوله. یا غواړئ چې مثال دا زنګ بند کړئ، د دغې بټن به سلاید بټن به کلیک وکړئ، دا به ښي طرف ته کړ کړئ، نو تاسو الرم بند شولو. هغې نه وروسته بیا راشئ سیټینګز ته. سیټینګز کې به دا دوه آپشن غیر فعال وي، به کلیک وکړئ. دا چې کله آن کړئ، نو دې سره به کله چې بیټرۍ 100% ته ورسېږي، په اتومات ډول سره به یو زنګ کوي. که دویم آپشن پسې آن کړئ، سټاپ ویبریشن وین ساوند، کله چې د دویم آپشن پسې آن کړئ، نو دې سره به هم ساوند کوي، آواز به کوي، هم به ویبریشن د موبایل بس ویبریشن کوي. کله چې انیبل وي، دا بیل علامه په دې شکل سره وي، خو که ډسیبل وي، نو بیا به دا بیل علامه هم د یو قسم د کراس وي. دا باندې چې غیر فعال که چاره چا موبایل لګېدلی هم وي، نو تاسو ته به هغه زنګ نه کوي، کومه ټلیف نه درته کوي، یا خبرداری به نه درکوي، او تاسو به د چارج په وخت کې همدغه بیل علامه چې کوي انیبل کړئ. هغې نه وروسته به تاسو ته په اتومات ډول زنګ کوي. که ویډیو درته ګټوره وه، نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ، او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ، لاندې
کمنټ سیکشن کې ولیکئ. خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب یې هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ. خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.